وی سلور شیزونه دي ابن آدم لپکار دی چې د خوب را بیدار شي نو د سلور شیزونه نیت دی یو چې کوم فرضي د الله حقوق دي سهار چې د خوب را بیدار شي سم دستی د نیت وکړي چې نن ورځ کې کوم تمام فرایض د الله چې کوم دي هغه مونږ دي کاغا حقوق العباد کی شامل دی حقوق اللہ کی شامل دی کاغا رشتہ پالن دی تمام فرائض داغینیت ہوتی ہے ہر چیز رہا پاسی دے دیں جنہیں رضا تمام فرائض دا اللہ دویم داغینیت ددی خبری بنیت کی دا کمو کارون نا رب العالمین زمانی کرے با داغینہ بزان دینا هر ځان په ذهن کې واچوي د خوب را بیدار شو دا سوچ کوه کوم کار چې رب العالمین زمانه کړی هغه نه وزن سینه دریم بدانیت زه چې څومره معاملات کوم کاروبار کوم تجارت کوم کار لازم ډیوټي کوم باغی کې حرام به پکې نه خورم کار وکړم حق حلال روزي وګټم خپل وقت باندې وزم او خپل وقت پر راځم او تومره کار وکړم په دې کې باندې ګینه کومه دې کې وبې باندې وکړم او په معاملات کې به انصاف زیاته باندې او سلورم بدانیت چری زما په دې ورځ کې چا سره اختلاف راغلی کوشش د صلح وکړو واهل علم لیکلي کوم سړی چې دا سلور نیتونه وکړي امید دربه چې دا سړی به په صالحین کې امید دربه چې دا سړی به په دې تمام نیتونو کې الله کامیاب انما الاعمال چې ستاسو هر نیت په خو نیت باندې وي د الله د فرایض په ادا کولو باندې وي الله به فرایض سوچ کوه یو سړی سهار راپاڅېدو او دا تمام نیتونه یې ونه کړل بغیر د دغه نیتونو نه راپاڅېدلو دې مونځ هم ونه کړي دې د فرایضو خیال هم ونه ساتي د سهاري هم ونه کړي د مازدیګري ماسپښیني هم ونه کړي د مازدیګري هم ونه کړي او د ماښام هم څومره فرایض چې د الله دي هغه دنه فوت شي ولې نیت لري ولې د یو شي توفیق په تا ته هغه میلاویږي د یاد ساتي چې ته نیت وکړي تبلیغ والا سوی اراده اراده بمعنی نیت په ارادو ثواب نه ملاویږي په نیت ثواب ملاویږي دا نیت دی اصل دی د ښه کار نیت کول یو نه دی وایي که نه وایي هلکه ارادې وکړي ارادې سره چې نیت نه وي په دې ثواب نه ملاویږي خو چې کله په اراده کې نیت داخل شو ثواب درجې ته ورسېدلو ځکه تبلیغ والا وایي هلکه وایي په یوه اراده باندې څه ملاویږي په ایمان یو سړی سهار پاڅېدلو او د فرایضو نیت یې وکړو چې انشاءالله تمام فرایض د الله به زه پوره کوم په دې یو نیت باندې ثواب میلاو شو که نه آغاز یې په نیکۍ شروع دی اختتام د مخستن بیا په نیکۍ باندې دا سوچ یې وکړلو چې کوم کارونه رب العالمین زمانې کړی ما د هغې نه به ځان منع کوم نیت یې ښه الله به د تمامو ناروا کارونه او بل طرف ته که سړی دا سوچ نه کړي په ناراو کې وخت دی په غلطو کې وخت دی لا یاد ساتئ هر سړی چې سهار پاسي دا سره خبره نه نیک اعمال یې کوي چې انشاءالله تمام فرایض ادا کړئ